د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري کول چې عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې وکړي شي نو په دې عمل کې ډیر وزن پیدا کیږي. او دا سورۃ اعراف ته تاسو وګورئ د آیاتونو کې خپل بیان کې چې قرآن ټول سره مطالعه کوي نو دا به رب نه وي د دې یو بل سره تعلق وي څه جوړښت وي ځکه دا د رب ذوالجلال کلام ده. قرآن چې موږ وګورو مطالعه وکړو په غور سره په دې مېند آیاتونو کې سره ډېر خوند پروت وي. الله رب العالمین دا دې کې دا فرمایي والوزن یومئذ الحق د قیامت پر وزن حق ده. د دې اول کې چې الله فرمایلی اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. دې کې سره خواندا چې وخلکو خپل عملونه درنو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع د ما انزل اليكم من ربكم اتباع نو بیا په سیدا فرمایلی دي چې والوزن یومئذ که وزن سړی غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته بالکل ځان برابر کله غیر ځان خطا کړو هغه عمل کې ګوره وزن نه راځي. یو کتاب علم لیکلی ده شرع اصول اعتقاد اهل سنت د اهل سنت والجماعت د عقیدو د اصولو شرح ده. آیه کې امام الکائی رحمه الله د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ډېر زبردست قول ذکر کړی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې لا يصح عمل بلا لا يصح قول بلا عمل. اے د چا وینا نه کوي د عمل نه بغیر. زوز په دې منبر باندې لګیږم او تاسو ته یو شاله کوم دې خشه ده مونږ دې خکار ده ډېر غټه هموز کوم نه دا به قبول نشي. لا يصح قول بلا عمل کا خبر ډېر غټه مو خو چې عمل وسره ملا نه ګوره دا صحیح کیږي نه په دې باندې نتیجه نه مرتب کیږي دې باندې اجر نه ملي. او بیا فرمایي ولا يصح قول وعمل الا بالنيه. بیا قول عملا نکوي قولم نکوي عملا نکوي الا بالنيه چې صحیح نیت سره ملاو نه کړو دا نه کوي. یو سړی دا هغه په خله باندې یو شلګه خیرات زکات صدقې دا خوشاله او سره عمل کوي کوي صدقې خو نیت سره نیت خراب شو اخلاص پکې نشته دی الله رضا نه غواړي ریا شهرت نام نمود غواړي نو چې نیت صحیح نه ده عمل اگر چې قول مشتا عمل مشتا خو نیت صحیح نه ده الله نه قبلوي. او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ولا يصح قول ولا عمل ولا نیت الا بالسنه. نه الله قول قبلوي نه نه عمل قبلوي او نه الله رب العالمین نیت قبلوي الا بالسنه. سو پر دې سنت او چوکاټ ته رانه کړی وي. یو سړی دا په خلی باندې یو شمول خشه او عمل کوي منظم کوي نیت یې صحیح نه بالکل خو د سنت په طریقه باندې الله یو سړی دا خیرات کوي په خلی باندې خلکو دې صدقه خشه صدقه کوي مو صدقې کې نیت یې صحیح نه بالکل د الله رضا غواړي او سنت ته برابر نه ده یا درې ولا یا سلوي دا او یا کلیله ده چې د سنت او چوکاټ ترانه نه وته الله دې توزن نه ور کوي. الله ذکر دې نه مخکې الله فرمایي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم خلقا تابعداري وکړئ هغه ما انزل اليكم من ربكم چې کوم شی د رب د طرف نه نازل او داسې رسول وي چې د قران او سنت نه بل شي ته وایي چې ما انزل اليكم من ربكم څوک هم داسې پیدا نه کړي چې یا دا شی قرآن او سنت نه یو دې ته وایي چې دا الله نازل کړی. الحمدلله موږ دا وایو قرآن دا د الله نازل کړی شی کتاب د رسول الله حدیث دا نازل کړی شوی دا دې اتبعوا ما انزل الیکم لماذا تفعلوا
وزن په اعمالو کې هغه په سنتو سره پیدا کوي دا لوی سبب د دروندوالي که یو سړی دا غواړي چې ما ذکر دروند شي سنتو ته برابر کا یو سړی دا غواړي چې ما مونږ دروند شي سنتو ته برابر کا یو سړی غواړي چې ما صدقه او خیرات دروند شي سنتو ته برابر کا د سنت د وجه په عمل کې وزن پیدا کیږي لوی سبب